دې غونډه کې چې ګڼ شمېر امنیتي مسؤلین او عام خلک پکې راټول شوي وو د سرتیرو د ستاینې او د هغوی د سرښندنو یادونه پکښې وسوه د زابل امنیتي چارواکو وویل چې افغان امنیتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې لري او لا هم د پرمختګ په حال کې دي تر څو ولسونو ته د ارام ژوند تېرولو زمینه برابره کړي دوی ویل دښمن ته به اجازه ورنه کړي چې خپلو شمو موخو ته ورسیږي تېر کال موږ ډېر او سخته کار تېر کړی چې دې کې دښمن ډېر پلانونه درلود چې زابل ته به سقوط ورکړي یا کوم ولسوالۍ ته به سقوط ورکړي او تاسې ښه پوهېږئ چې انشاءالله مونږ قرباني ورکړې د سر په قیمت مونږ د ولایت ساتلی ده او بیا هم ټول ته ډاډ ورکوو چې روان کال کې چې هر رقم دښمن پلان لري انشاءالله د هغوی مخ ته مونږ ولاړ یو نو هېڅ شی نشي کوی د زابل والي رحمت الله یرمل ویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د میړانې او قربانۍ نتیجه ده چې نن د هیواد وګړي په ارامه ژوند کوي یرمل زیاته کړه امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي او نړیوالو ته یې وښودل چې هیڅ قوت او ځواک یې پر وړاندې نشي درېدلی د هیواد د رښتینو بچیانو دا تاسې وایئ چې د ټولې منطقې استخبارات مو غلط ثابت کړه په ډېرو لیرو پرتو ولسوالیو کې په ډېرو لیرو پرتو کلیو کې په نه امکاناتو ولاړ یاست او خپل ویاړلی بیرغ مو په څنګ کې دی او همداسې راپانده ساتئ د زابل دیني عالمانو او قومي مشرانو امنیتي ځواکونه د هیواد رښتیني ساتونکي یاد کړل او ویل چې امنیتي ځواکونه میړني دي او لازمه ده چې د هیواد هر وګړی یې ملاتړ وکړي او کوم کسان چې د امنیتي ځواکونو حمایت نه کوي د دوی په وینا چې ګناهګار بلل کیږي ستاسو احترام پر ټولو افغاني اتباعو باندې واجب دی او تاسو یاست چې واجب الحمایه یاست هر سړی په دې مکلف ده هر افغان په دې مکلف ده چې ستاسو حمایه وکړي څوک چې ستاسو حمایه او ملاتړ نه کوي هغه ګناهګار دی نو مجاهدین خو تاسې یاست قربان وسم ستاسې د ګوټو ګرځونه که زموږ پر بدن باندې ولګېږي زموږ بدن په فضل د خدای په د ملایانو په خبرو سره پر موږ د دوزخ ور ارام د طیبو نو څنګه یاست ستاسو هغه ویاړلې ورځ ده چې نن دغه موږ چې 15000 کلن تاریخ لرو هغه ستاسو د برکته دی د دغه سربازانو د دغه افسرانو چې په تیر تاریخ کې هم د افغانستان د اشغال د بیګانګانو د منګولو څخه خلاص کړي دي هغه تاسو یاست د غونډې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د رسمي ګذشت مراسم ترسره شول او د عامو ولسونو له لوري د امنیتي ځواکونو مسؤلینو منصبینو او سرتیرو ته د ګلونو ګېډۍ ورکړل شوې